نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن در سره د عشق او د محبت د جلال الدین رومي د هغه دریم اصول چې کم دینو داغه ذکر در سره کوم. خبره داسې ده چې جلال الدین رومي د بلخ د علاقې چې په افغانستان کې د هغه ځای اوسیدونکی و. د پلار نامه بهاءالدین و. نو د منګولیانو د شورش د وجې نه د امن په تلاش کې دوی د خاندان هجرت کړو، د ترکی علاقې ته هجرت کړو، کونیا ته. نو چونکې د دوی د پلار بهاءالدین دا هم عالم فاضل سړیو، نو دغه شانته جلال الدین رومي هم ډیر ښه خطیب او ډیر ښه فقیه او ډیر ښه تیولوژیانو د اسلام. نو د ډیر غټ اثر. نو کله چې د شمس تبریز سره میلاو شو، نو د په شخصیت کې بدلون راغی. د دې بدلون ذکر جلال الدین رومي په خپل کړی دی، په خپل یو شعر کې کړی دی. نو چونکه مونږ ته د انګریزي په لار را رسیدلې دي، نو مونږ به د هغې ذکر هم چې کم دی د انګریزي په لار کوو. وایي yesterday I was clever، وایي پرون زه هوښیار وم، د عقل نه به مې کار اخیستو. I wanted to change the world، دنیا مې بدلوله. خو د دغه ملاقات نه پس today I am wise، اوس زه هوښیار یم او زه چې کم دی نو I want to change myself، زه ځان بدلوم. نو دا څه دا شفت شوی او د څه نه، د عقل نه، د دماغو نه او د ذهن نه، د مایند نه دا شفت شوی او کم ستا زړه ته. لکه د اصل کې چې کم دی نو د زړه دنیا چې کم دی نو هغه آباده شوی و. نو اوس د زړه دنیا چې کله آباده شي، نو بیا تعلق چې کم دی نو د هغه سوپر پاور الله تعالی سره جوړ شي، او د هغې چې کم دی نو په هغې کې ډیر زیات داسې په انسان کې سوس پیدا شي، درد پکې پیدا شي، مستی پکې پیدا شي، فقیرانه مستی پکې پیدا شي. د دې دنیا د دې دولت د اقتدار لکه د دې هیڅ پروا نه ساتي. بیا ورته خلک لیونی وي په سترګو د پردې د لیونتوب د لیونیه، ته ټول نه پیژني، ته تشتال پیژني. نو اصل کې دغه فرق دی چې د الله تعالی سره تعلق جوړ شي، او دغه تعلق چې کم دی نو دغه ډیر زیات یو پاورفل سیزي. نو دا دریم اصول وای چې ته الله تعالی سټډي کولای شي، د الله تعالی بارکه معلومات حاصلولای شي په دې دنیا کې چې هر یو شیز دی داغه په ذریعہ باندې، او که هر څوک دی داغه په ذریعہ باندې ته د معلومات حاصلولای شي د الله تعالی بارکه. وی الله تعالی چې کم دی نو هغه جمعات ته محدود نه دی، هغه سینګاګ ته محدود نه دی کم چې د يهوديانو عبادتګاه ده، هغه چرچ ته محدود نه دی، ګرجې ته محدود نه دی کم چې د عیسایانو عبادتګاه ده، هغه ټیمپل ته محدود نه دی کم چې د هندوانو عبادتګاه ده یا بل څه د عبادت ځای. او کته بیا هم وی چې یاره د الله تعالی ایگزیکټلی چې لکه صحیح ځای کم ځای دی، کم ځای کې اوسیږي، د مسکن چرته دی، نو دی وایي چې زه به یې درته ووایم هغه په یو ځای کې اوسیږي، او هغه ځای څه دی؟ زړه د یو عاشق، د یو رښتینی عاشق په زړه کې اوسیږي. نو د دې لکه مطلب دا دی چې وایي داسې یو سړی نشته دی چې هغه د ژوندی پاتې شوی او د زړه د دنیا آباده کړي، د الله تعالی سره تعلق جوړ شوی او دی بیا هم ژوندی. نو د دې دا مطلب شو چې نه دی ژوندی یي، خو داسې ژوندی نه یي لکه د نورو دنیا پرستو خلکو په شان. د هغوی دپاره د دنیا معنی لري، د دنیا د اقتدار معنی لري، د دنیا د دولت معنی لري، د ده دپاره هېڅ معنی نه لري. ځکه خو هغه یو شعر دی، وایي موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. او چې کله څوک الله تعالی بیا مومي
نو دا تعلق چې کم دی نو دا څه دی؟ دا irreversible دی، دی بیا واپس کیږي نه. ډېر خلک دي داسې چې کله خطیب او واعظ او مولای او مبلغي دی چې کله صوفي شي او کله ولی شي نو لکه دی واپس بیا دی ته ناراضي، واپس دی دغه دنیا ته ناراضي، دغه د لالچ دنیا ته واپس ناراضي، دغه د عقل دنیا ته دی واپس ناراضي. لکه غنی خان چې وای ستا پګړی د عقل زما تاج د لیونتوب په سر، ستا پګړی د عقل زما تاج د لیونتوب په سر، او تی په غاړه ګرځي او زه غوټې وهم دریاب کې. مطلب د دې محبت دا کم دریاب چې دی کنه، زه په دې کې چې کم دی نو غوټې وهم او تی په غاړه ګرځي، دې ته را دننه کېږي نه. نو دغه شانتي علامه اقبال دا وایي چې بیٹا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، اے واعظ تا خدا خدای په عرش باندې کېنولی دی. لکه مطلب دا دی چې په عرش باندې دی کېنولی دی، یا مطلب دا په عبادتگاه کې دی. بیٹا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. او بل تاسو به د رحمان بابا دا شعرم اورېدلی چې د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر ده، د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر ده، که آباد که څوک ویران حرم د زړه. غنی خان داسې وایي چې کعبه جوړه ابراهیم کړه، زه جوړ کړی یم الله، وایه څوک لوی شو چت شو، وایه وایه ای مولا. نو اصل کې دې کې خبره دا ده چې ستا اپروچ داسې جوړ شي چې الله تعالی محدود دی، الله تعالی محدود نه دی. دا هغه تعلق چې کم دی د انفینټي د لامحدودي دنیا سره، او چې کله دا ته محدود وګڼې نو ستا خپل سوچ محدود شي، او هغه د خدا پرستی هغه اثر چې کم دی نو هغه ستا په ژوند کې نه پیدا کیږي. بله یوه خبره دی چې دا قسمه خلک چې کله د الله تعالی سره د دوی دغه د زړه دنیا آباد کی نو د الله تعالی سره تعلق پیدا شي. نو رومي وای سیل یور کلیورنس، وای دا خپل چالاکی خرڅه کا او څه شی واخله اینڈ بای بیولډرمنٹ او حیرانی واخله. لکه مطلب دا دی چې په دې دنیا کې چې کم سیس ته حیران شوي نو دا حیرانی چې کم دنو اصل کې دا انټویشن دی، دا وجدان دی. د قضیه کې بچ کم دی نو یو سډن ایلومینیشن بکیږي، یو پړق پکیږي او تا ته بچ کم دی د الله تعالی د طرف نه سم میلاویږي، سرنا بدرته میلاویږي. او مطلب دا دی چې دا کلیورنس چې کم دی کنه نو دا خو دنیا پرستی ده، چې دا کلیورنس در پکی په دنیا به مینی، په دنیا کې به ترقی هم کې، اقتدار به مسیله اقتدار بکې هم، خو کم چې د الله تعالی هغه پروګرام دی، دا هغه کم تعلیمات دي، هغه ته په انسانانو باندې نشو لاګو کولی. ته د خپل دنیا کې ډوبې، ته په خپل ځان کې ډوبې، نو ته به چې کم دی نو دغه څه وکړي نو اخره کې خبرې اوږدېږي او دغه کېږي. خو علامه اقبال یو څو شعرونه درته اخره کې ویمه، لکه د من د دنیا، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. بس دا د تن دا دنیا نه ده، دا چې کم ده د عقل دا دنیا چې کم ده، د وجود دا دنیا چې کم ده کنه نو دا سود دی او سودا ده او مکر دی او فن دی، فنکاری ده، بس اداکاری ده. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج. د زړه په دې دنیا کې د فرنګیانو راج نشته او نه پکې د یهودیانو راج شته. من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، او د زړه په دنیا کو ما نه شیخ لیدلې دی او نه مې پکې برهمن لیدلې دی. لکه دوی خپل خدای جوړه کړي. په دې قرآن کې د آیت یو حصہ ده، وای افرأیت من اتخذ الهه هواه، ای هغه سړی دی لیدلې دی چې د خپل خواهش نه خپل رب جوړ کړی دی. نو بس دا د تن د دنیا د خلکو چې کم دی سی چل کړی دی، دوی د خپل خواهش نه خپل رب جوړ کړی دی.
नो मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन, और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन।